دا د هلمند مارجه ولسوالي ده چې د ازادۍ تر سرلیک لاندې د 10 لوبډلو په ګډون د والیبال د شپني سیالیو کوربتوب کوي. دا ټورنمنټ چې د هلمند والیبال فدراسیون لوري د مرکز ترڅنګ د بیلو ولسوالیو لوبډلو په ګډون راپیل شوی و. تېره شپه د امریت ورزش لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېد. د مارجې ولسوالۍ د ورزش مسؤلین دا ډول ټورنمنټونو موخه د ځوانانو هڅه ورزش ته د ودې ورکولو برخه کې اغېزمن بولي. په وینا چې ولسوالۍ لوبغاړي د ورزشي امکاناتو په برخه کې له ستا ستونزو سره مخ دي. چې د هلمند په سطحه تقریبا 10 ټیمونه برخه لري چې د مختلفو ولسوالیو لوبغاړي پکې شتون لري. د ګرمسیل ولسوالۍ څخه د نادعلي چانجیر څخه د خوشحالۍ او د امن په خاطر مو دغه تورنمنټ په لار اچولی دی چې شپنی تورنمنټ دی او انشاءالله په یوې شپې کې تر سر ته رسولی شي. د فدراسیون د خوا څخه په ولایت کې ورته آماده شوی و. بیا دوی دلته د مرجې ولسوالۍ مسؤل چې دی هغه سره دغه ټورنمنټ په لار اچولی و. د دې ټورنمنټ نندارې لپاره د هلمند مارجې ولسوالۍ سلګونو ځوانانو د همدې لوبې لیدو ته ورغلي وو. دوی له حکومت او ورزشي ادارو غوښتنه وکړه ترڅو دا او دې ته ورته لوبو لپاره زمینه ورته برابره کړي. ډېر د خوښۍ ځای دی چې موږ باید د دغه مرهمره څخه د ډېرو سختو جګړو نه بیا داسې یو د سولې فضا ته راوتلي یو لکه نن چې دا ځوانان تاسې وینئ ټول دلته په خوښیو دغه ټورنمنټ لمانځي او مطلب هم د ځوانانو خوشحالي ده. هیله مو دغه ده چې دا ټورنمنټونه نور هم جوړ کړو او ځوانان تشویق شي او د نورو لوبډلو د تجاران تمایله دغه ده چې دغه ټورنمنټونه ډېر کړي او ځوانان تشویق کړي. هلمند مارجې ولسوالۍ کې داسې مهال شپنی ټورنمنټ په لار اچول شوی و چې دې ولسوالۍ کې وړاندې هم دا ډول سیالۍ ترسره شوې چې موخه یې د ځوانانو ترمنځ سالم رقابت ته ورزش وده وه. مارجه د هلمند هغه ولسوالۍ وه چې ډېری وختونه د جنګ او جګړو راپورونه ورکول کېدل. د اسلامي امارت تر راتګ وروسته په مارجه کې نه یوازې تعلیم بلکې ورزش هم غوړېدلی چې عملاً تاسو دلته وینئ شپنی ټورنمنټ. سید ولی نوري، سکون نیوز، هلمند، مارجه.